ځکه هغه تاریخي تسلسل شروع کم 3-4 غنټو کې باغ ختم نشي خو محترمو زه تاسو لري نه بوزم صرف دغه 2-3 اشارې تاسو ذهن مخې ته راوړم چې خبره د عمر د تاسو ذهن کې راشي تاسو وګورئ 1857 جنگ ازادي دا زموږ د مسلمانانو د تاریخ خورین انقلاب دی دا زموږ د مسلمانانو د تاریخ په وینو سور داستان دی دا جنگ ازادي وا 3.5 لک مسلمانان په دې کې شهیدان شوي دا هغه جنگ ازادي وا چې منبر او محراب پکې شهید شوي دا هغه جنگ ازادي وا چې د مدرسې او مسجد تقدس پکې پامال شوی دا هغه جنگ ازادي وا چې طالب سره بخاری په لاس کې پاتې شوی وا د بخاری د استاد لاشه انګريزانو ونو ته ځوړن کړي په ګولو وړاو کړي شهید کړي طالب سره ترمذی په لاس کې وا د ترمذی استاد لاشه انګريزانو په ور د پاسه سوځول شهید کړي طالب سره هدايه په لاس کې وا د هدايه استاد د تورو تنبو شاته په جیل او زندان کې ژوند تیرو یو طرف ته طالب او مهرانو زماد سبق بس کیږي بل طرف تر مسجد مدرسې تقدس بحال کول هم چیلنجو هغه حالاتو کې چې یو طرف ته 3.5 لک شهیدانو د انتقام او د پور مطالبه کوله بل طرف تر مسجد او مدرسې تقدس بحالول د مسلمانانو په سر باندې قرضو هغه وخت کې د دنیا کافران راغلیو عیسایان راغلیو هغه يهودي مبلغین راغلیو او دلته بری صغیر د مسلمانانو ذهنونه خرابول او د اسلام په حواله سره شکوک او شبهات وراچول او د اسلام نه لري کول او په عزم کړو چې مستقبل کې برابرۍ صغیر مسلمان صرف پنامو مسلمان وي دا ور خپل دین نه لري وي دا ور خپل تهذیب نه لري وي او یقینا محترم دغه وخت کې تعظیم کې نه راتلل چې په دې برابرۍ صغیر کې با مستقبل کې اسلام څنګه محفوظ پاتې شي د مسلمانانو تهذیب به څنګه محفوظ پاتې شي د مسلمانانو عقاید به څنګه محفوظ پاتې شي او محترم دا ټول حالات تاسو مطالعه وکړئ دا ټول حالات تاسو وګورئ به بس تاسو زلم د دې خبرې گواهی ورکړي به تاریخ هم تا تر دې خبرې گواهی درکړي چې دا ټول جنگ دا یوې دینی مدرسې کله چې هغه مدرسې ته دارالعلوم دیوبند ویل شي محترم